د واده کې د ګاډۍ سینګارول څنګه دي؟ بعضې خلک ګاډۍ ښایسته کوي د ناوې دپاره ډولۍ دپاره وایي دلته مولي صاحب دی هغه وایي چې دا کار چې دی دا حرام دی نو د دې شرعي حکم څه دی؟ دې مسلې جواب دا بعضې مولیان صاحبان چې دي مفتیان دوی د ځانه فتوی لګوي هسې د ځانه سختي کوي په دین کې یو شی چې دی الله مباح کړی دی جایز کړی دی نو ته هغه څنګه حرامې په خلکو باندې نو دا بالکل جایز دی ځکه دا مباح دی دا یو مباح کار دی نو صحابه کرامو په وخت کې هم دغه شانته هغه ډولۍ چې کومه به یې جوړه کړې وه په سورلي باندې به یې خوسته هودج به ورته وې نو هغه به یې ښایسته کړې وه کپړې به یې ورته اچلې وې او داسې به یې ښایسته جوړه کړې وه په هغې کې به ناوې ناسته وه نو دا جایز دی خو شرط پکې دا دی چې اسراف به پکې نه وي اسراف به پکې نه کې کلو واشربو ولا تسرفو هر څه جایز دي مباحات دي مباحاتو کې به دومره اسراف نه کې چې د ګناه حد ته پکې ورسې نور په دې کې څه حرج نشته دی والله اعلم